ښه خور د کوم ځای څخه راغلې یې؟ د شرندام د ناکلینو څخه. اولادونه دې څو دي؟ یوه عیاله مې ده. خاوند دې چیرې دی؟ خاوند مې پوډري دی، ورک دی. کور دې څنګه دی؟ کور مې خونه مې نیمایي نړېدلې ده، په ژمي کې په اتیزو بارانو کې راباندې ونړېده، نیمایي پټه ده، نیمایي لڅه ده. زه په دغه کې خپل مؤمنان وسوم. ته خپله څه کار کوې؟ زه خپله د خیاطۍ کار کوم، کله پیدا سي کله نسي پیدا. کورنۍ ژوند یې څنګه دی؟ په کور کې اخلی پخلی څنګه دی؟ پخلی خو مې والله بالله که په دا میاشت پر کور باندې سوی دی. یوه شیلې د شیلې ورجې راوغواړم په اوبو کې ویشم، خپل مؤمنانو تیږې کښېږدم. زما مؤمنان یې خوري. برایي ماښام مې زوی وچ دال راواخیست، یو چا راواستول دا باندې که ده وخوړی، سار یې ژړل، مور زما نس خوږېږي. زما مؤمنان پر دا راکام لیدلي دي. مشر زوی د څو کلن دی؟ مشر زوی مې د 11 کاله دی، دا دی راته ناست. مشر زوی دې دی؟ مشر زوی مې دی. د سوار خرڅې هغه هم په ولو په ټکولو واستم، کله د 10 کله د 20 د خرڅ کړی بېرته راسي. هغه زه واستم، څوک یوه ډوډۍ نه ورکوي. په کور کې نور څوک نشته چې هغه کومک سره وکړي؟ ولې نه؟ په کور کې نسته راسره لرې تیا نور نه یې راسره کوي، ولاکې په ژوند راسره کړی. غوښتنه دې څه ده؟ څه وایې؟ غوښتنه مې دغه ده چې پر د مړو خلکو چې ما سره یو نه کې کومک وکړي، د مؤمنانو د دا خونې چې دا خونه زه په پټه کوم، د مؤمنانو سره د یو دغه کومک وکړي چې زه یې وساتم. یعنې دوی وږي دي؟ دوی وږي دي، داسې چې د مؤمنانو د ولږې داسې نفس خېږي.